د قیامت د ورځې بیان شو چې د مکی مشرکانو دا یو اعتراض کولو چې قیامت به نه راځي. هغوی به وي چې کله انسان مړ شي او بس دې خاورې شو بس دا ختم. نو الله جل شانو په خپله د هغې خبرې څه د جواب کوي. رسول الله مبارک ته الله پاک وویل چې پیغمبر د خلکو ته ووایه چې دا قیامت به خامخا راځي. بیا د هغې نه پس الله جل شانه یو دا سزا د منافقانو دپاره دا ورول هغه آیتونو کې چې منافقانو سړو ته او منافقانو ښځو ته او مشرکانو سړو ته او مشرکاتو ښځو ته دی ته به د قیامت په ورځ په جهنم کې سخت او بدترینه سزا به میلاویږي. نو چې دا خبره کله رسول الله مبارک صحابو ته وکړله بیا په مزه مزه دا خبره خورېدله د آیات کریمه خورېدو. نو منافقو ته دا خبر راورسېدله چې دا خو پکې موږ یادوي چې موږ ته به د قیامت په ورځ څه دی سخته سزا به میلاویږي. نو په دغه وخت کې ابو سفیان چې لادي مسلمان شوی نو هغه ابو سفیان چغې کړې خلکو ته او خلک یې راټول کړل. وی راشئ زه تاسو ته داسې یو کس ښیمه چې هغه کس وی چې کله انسان مړ شي او روح ترې واغستلی شي او دی په قبر کې کېښودلی شي او دا خاورې د ده دا بدن وخوري دا اډوکې وخوري د ده دا بدن ذره ذره شي. وی داسې وی عجیبه انسان دی. وی هغه وی چې دی به دوباره بیا را ژوندي کېږي. اشاره چا طرف ته کول؟ رسول الله مبارک طرف ته کوله. پیغمبر علیه السلام طرف ته به اشاره کوله. رسول الله مبارک به یادوي دی وی چې دا انسانان به بیا را ژوندي کېږي. دا ابو سفیان دا خبره وکړله. دی لا په دغه وخت کې څه مسلمان شوی نو الله جل شانو رسول الله مبارک ته د آیتونه نازل کړل چې ای پیغمبره دی که ډېر هم څه ووایي د دې په خبرو کې څه دی مه راځئ او قیامت به څه دی دا به خامخا راځي. قیامت به څه دی دا به خامخا راځي. او قیامت تاسو ته ما پرون دا ویلو چې دا به ولې راځي. نو وجم الله پاک پرونی آیاتونو کې دا بیان کړی وه چې جزا او سزا ملو شي، بدله ملو شي نیکانو خلکو ته د نیکۍ کولو او سزا ملو شي بدانو خلکو ته کفارو ته د خپل کفر د وجې نه. قیامت پر دې د وجې نه راځي چې د حق او د باطل چې حق ته څه دی خپل حق ملو شي، باطل ته څه دی سزا ملو شي، کفر ته څه دی سزا ملو شي او مسلمانانو ته څه دی خپل مقام او جنت او انعاماتو ته څه دی ملو شي. نو د دې د وجې نه څه دی قیامت به راځي. بیا ورپسې الله جل شانه وی الله وی که زه وغواړم نو د دې قیامت د راتلو نه مخکې به زه په دې خلکو باندې داسې یو قیامت راولم چې په دې ځمکه باندې به څه دي په ژوندوني دننه کړم. هلکه الله ته هېڅ ګران نه دي. لکه قوم لوط ته حضرت لوط علیه السلام په قوم باندې الله پاک داسې عذاب راوستلو، داسې عذاب د څه د وجې نه د نافرمانۍ د وجې نه. ځمکه پې الله اوچته کړه، الله پې اوچته کړه. حضرت جبریل علیه السلام ته وی دا ځمکه پې اوچته کړه. چې ځمکه یې پې اوچته کړله بر اسمان طرف ته یې پې یوړله، هغه ځای نه الټا داسې په یو جق څه دی را پرېوتله، خلک څه دی لاندې ګیر شول ختم. او بیا پې الله پاک د پاسه د کاڼو باران وکړو، د کاڼو باران هم پې الله وکړلو. الله ته هېڅ ګرانه نه ده. نو الله وی ان نشأ نخسف بهم الارض، الله وی که زه وغواړم که نه په دې دنیا کې به زه په تاسو داسې قهر راولم چې په ژوندونې به م څه دی په دې ځمکه دننه کړم. الله ته هېڅ ګرانه نه ده. او نسقط علیهم کسفا من السما، الله وی داسې عذابونه راسري دي په دې دنیا کې. وی که زه وغواړم ای خلکو تاسو زما تابعداري ونه کړه، زما احکامات هم ونه منل، وی د اسمان نه به در باندې داسې یو ټوکړه د عذاب راوغورځم چې ټول به ختم شي. الله سره قسمه قسم عذابونه شته دي. هلکه دا تندر نه دی، دا تندر دی باران کې چې وغورځېږي دا ګوره ډېره لویه تبۍ کې دا چې راوغورځېږي معمولي تندر راوغورځېږي ډېره زیاته تبۍ کې دا هر څه څیزي ختموي. دا د الله د قهر د عذابونو نه څه دی یو ټوکړه ده، معمولي ټوکړه ده. الله سره د دې نه غټ عذابونه شته دي. نو څه کول پکار دي؟ د دې عذابونو نه به ځان څنګه بچ کوو؟ د دې عذابونو نه به ځان داسې بچ کوو چې د الله تابعداري به کوو، الله به راضي کوو، الله به خوشحاله کوو. او دا اوس چې دا کمې شپې ورځې روانې دي که نه، دا د روژې دا یو څو شپې ورځې دي،
دا ګوره ډېرې بهترینې شپې ورځې دا درنه ګوره خطا نشي ګوره دا مې واورئ که زنانه دا آواز اوري که بهر سړي دا آواز اوري تاسو دا یو څو شپې ورځې پاتې 3-4 پاتې دي دا ګوره ډېرې بهترینې شپې ورځې دي دا ډېرې د برکت شپې ورځې دي په دې شپو کې څه دی د الله رحمتونه لکه د باران په شان په شیبو شیبو وري او تاسو ته مې ویلو په جمعه کې که یاد وي تاسو ته چې د لیلة القدر شپه رسول الله مبارک صحابو ته وایي چې تاسو د لیلة القدر دا شپه د شب قدر دا شپه سره دا تلاش کې دې پسې وګرځئ دې پسې ستړیوالي وکړئ عبادتونه وکړئ صحابو تپوس کې حضور موږ ته څه نښه وښایه رسول الله مبارک ورته ویل چې په 21مه شپه د دې تلاش وکړئ که 21مه کې میلاو نه شوله په 23مه وکړئ که په 23مه کې میلاو نه شو په 25مه یې تلاش کړئ او که په 25مه کې میلاو نه شوله نو په 20مه به خامخا تاسو وینئ هلکه د دې شپې یو څو علامات دي علامات داسې دي چې په دې شپه باندې مفتي صاحب خپل کتاب کې مې لیکلي دروس رمضان کې چې په دې شپه باندې دا اونې بوټي دا هر یو شي څه دی دا الله ته په سجده وي هلکه دا موتا ته ګناهګارو ته نه ښکاري دا موتا ته نه ښکاري دا الله پاک خاص خپل ولیانو ته ښیي ګورئ بزرګانو اولیاء اتقیاو صلحاو ته ښیي ګورئ دا اونې بوټي د هر څه سره دا په سجده وي او د اسمان په کنارو باندې څه دی رق رڼا سپینوالی وي دا الله پاک صلحاو ته خدای دې موږ ته رانصیب کړي او په دې شپه باندې حضرت جبریل علیه السلام راکوزیږي سره د فرشتو نورې فرشتې ورسره لا تعداد فرشتې ورسره کم خلک چې عبادت کې مشغوله وي فرشتې د هغوی سره څه په خیرحالي کوي خدای دې نصیب کړي فرشتې ورسره څه کوي په خیرحالي ورسره کوي څه دپاره ورسره کوي اے د الله بنده تا ته ډېره بهترینه شپه میلو شوله اے د الله محبوب بنده اے د الله خوښ بنده تا ته ډېره د غنیمت والا شپه میلو شوله او اعتکاف والو تاسو بختور یې څنګه دی خو آلریډي په عبادت کې دي 24 غنټې دي په عبادت کې دي دی چې په جمعات کې پراته دي که زنانه په کورونو کې اعتکاف ته ناستې دي د دې خوب د دې خوراک د دې ولاړه د دې ناسته دا ګورې په عبادت کې دا بختور دي تاسو ته به الله پاک هسې بې صدا شپه درکړي او خدای دې پکې مونږ هسې بې سره راوستلی کړي په دې شپه چې چا عبادت وکړلو ضروري نه چې ټوله شپه ته الله ته ودرېږه 2 رکعاته تهجد دې وکړل 4 دې وکړل 6 دې وکړل 8 دې وکړل 10 دې وکړل څونه دې وس وي وکړه قرآن تلاوت دې وکړو ذکر اذکار دې وکړو توبه استغفار دې وکړلو حضور علیہ السلام فرمای چې دا شپه دا د زرو میاشتو نه څه بهتره ده او الله قرآن کې وایي لیلة القدر خیر من 1000 شهر الله وایي په دې 20مه شپه باندې ما قرآن نازل کړی دی او دا د 20مې دا شپه دا د لیلة القدر دا شپه الله وایي دا د زرو میاشتو د عبادت نه څه زیاته بهتره ده خدای دې نصیب کړي هلکه نو دا یو څو 3-4 شپې ورځې پاتې دي دا چې دا کم هلکان تراویح نه کوي یا دا کم خلک یا کم زنانه تراویح نه کوي خدای ته وګوره تراویح وکړي دا یو څو دا 20 رکعاته تراویح په یو رکعت باندې 2.5 نیکۍ میلاوي 2.5 نیکۍ چې 20 رکعاته تراویح دې وکړې نو څونه نیکۍ شولې 50,000 نیکۍ شولې 20 رکعاته تراویح چې 50,000 نیکۍ نو دا د څه دا د دې روژې برکت دی دا د دې رمضان برکت دی بیا به ورپسې ارمان کوي نو دا د یو څو شپې ورځې دا عبادتونو کې څه دی دا نوړې کې دې کې عبادتونه وکړي ذکرونه وکړي تلاوتونه وکړي انشاءالله کوو به که نه ګورئ جي وقال الذین کفروا او وایي ها کسان چې کافران دي هل ندلکم علی رجل آیا موږ وښایو تا ته یو داسې سړی ینبئکم چې خبر درکو مونږ تاسو ته اذا په ها وخت کې هر کله مزقتم کل ممزق چې کله تاسو ریزه ریزه شئ په پوره پوره ریزه ریزه کېدو سره انکم لفی خلق جدید نو بېشکه چې تاسو به سر دوباره شئ په نوې پیدایش سره افترا علی الله کذبا آیا تړلی دي ده په الله باندې دروغ ام به جنتون یا په ده باندې لیونتوب دی نه بلکل نه بل الذین بلکې ها خلق لا یؤمنون چې یقین نه لري بالآخرت په ورځ د آخرت باندې فی العذاب په عذاب کې والضلال البعید او په ګمراهۍ لرې کې دي افلم یرو الی ما بین ایدیهم
آیا نه دي کتلي دوی طرف د هغه څه ته چې د دوی نه مخکې دي وما خلفهم هغه څه چې وروسته له دوی نه دي من السماء د اسمان نه والارض د ځمکې نه ان نشأ نخسف بهم الارض که چېرې وغواړو مونږه نو خښ به کړو مونږ دوی په ځمکه کې او نسقط علیهم کسفا یا به راوغورځو مونږ په دې باندې ټوکړې من السماء د اسمان نه ان فی ذلک لآیة بېشکه چې په دې کې یوه نښه ده لکل عبد منیب د پاره د هر بنده رجوع کوونکي صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين خدای پاکه مونږ چې سویل که زمونږ نه څه کمی شوي یا الله ته مونږ ټول معاف کړي یا الله مونږ ټول نادرس په خپل دربار کې قبول کړي خدای زمونږ ټولو ته په اجرونه ثوابونه را نصیب کړي یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خدای دا ناستې کم ملګري مشران کشران ځوانان د کلي علاقه کې محله کې ګیر چاپېره خدایه د چا څه مشکلات ختم کړي د چا څه پریشانۍ ختم کړي د چا کورونو کې بیماری ختم کړي د چا قرضونه خدای د قرضونو نه بېغمه کړي د چا روزګارونه نشته حلال رزق اسباب ته پیدا کړي خدای د چا شته د تې پکې خیر او برکت نصیب کړي یا الله خصوصا زما دا چې کوم مقتدیان دي خدای دې روژه کې زمونږ ډېر خیال وکړلو خصوصا یو څو کورونو والا چې د کوره به یې روټۍ راوړه چای راوړي خدای پاکه زمونږ ورته ویلي هم نه دي نه پې زمونږ څه حق شته دی خو خدای خپله مینه ده د دې روژې د خاطره خدای ته پې خپل رحم وکړي خدای غریبي وي غریبي ختمه کړي چا کورونه نی کورونه ورکړي خدای د چا روزګارونه نی حلال رزق اسباب ورته پیدا کړي خدای پاکه دا ټول مقتدیان د کلي علاقه کې محله کې په ټولو باندې یا الله د حیا صادر خور کې خدای دا ټول د غمونو نه بچو ساتي دا ټول په حال رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله وسلم